که سوشل میډیا باندې ګورې بعضو خلکو پکې لیکل کړي چې ګرمي ډېره زیاته ده. زه تاسو ته د دې په ځای یو ډېر فایدهمند کار ښیم. موږ د ورځې څو پیرې وایو ګرمي ډېره زیاته ده او زیاته ده او زیاته ده. که د دې په ځای موږ ته یو بل کار کولی که نه، نو الله به موږ د جهنم نه وساتي او موږ ته به جنت نصیب کړي. صحیح حدیث دی، امام ترمذي، امام نسائی، امام ابن ماجه، امام احمد رحمهم الله دې ټولو راوړی دی. انس بن مالک رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی من سأل الله الجنة 3 مرات، چا چې د الله نه جنت 3 پیرې وغوښتو، قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، نو جنت الله ته دا وی الله دا کس جنت ته بوزه او جنت ته دننه که. ومن استجار من النار 3 مرات، او چا چې 3 پیرې الله ته دا وی چې یا الله ما له پناهي راکه، ما وساته د جهنم د اور نه، قالت النار اللهم اجره من النار، نو جهنم په خپل الله ته دا وی یا الله دا سړی د جهنم نه وساته. که ما ورته په دې ټیم کې یو څو پیرې په دې ورځ او شپه کې دا وایو چې یا الله ما د جهنم نه وساته، یا الله ما له جنت راکه. ولې؟